ننګرهار کې د ښوونځیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. مسؤلین وایي چې دا سیالۍ د پوهنې ریاست اړوند د ښاري ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ پیل او 3 ورځې به دوام وکړي. د دوی په خبره له دې سیالیو څخه یې موخه د زده کوونکو ترمنځ د ښې همغږۍ رامنځته کول دي. دغه ټورنمنت دایر شوی دی د شاګردانو تشویق او هماهنګۍ په خاطر. اته لوبډلې پکې اشتراک کړی، البته لاسوره لوبې کوو ځکه د مکتب شاګردان دي او ډېر وخت هم نه ضایع کوو ځکه د تدریس هم پاتې نشي، فقط تشویق په خاطر دغه ټورنمنت. زده کړیالان هم خوښ دي چې په اوسنیو حالاتو کې ورته د زده کړو ترڅنګ د ورزش زمینه هم برابرېږي. دوی له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې دا ډول سیالۍ د مرکز ور اخوا ولسوالیو ته هم وغځوي. خوشاله یم چې دا کرکټ باید ولسوالیو ته ولایتو ته ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې ډېر موږ ته دا په کال کې یو نیم کال کې موږ ته دا زمینه برابروي چې موږ کرکټ ته واسئ. همدې نه مخکې موږ پرمختګ کولی. لوبې باید دوام وکړي، نور ولسوالیو ته ولاړ شي او دغه لوبه باید د کرکټ لوبه باید نور هم پرمختګ وکړي. دغه کولی شي چې کرکټ بورډ باید دلته راشي او دغسې نوي ځوانان وګوري چې لوبه کوی شي نشي کوی، نوي سټاران وګوري. ځینې خلک ماشومان دي د 14 کلن هلکان الحمدلله ښه ټیلنټ لري، ځینې چې نیچرل ټیلنټ لري دوی کولی شي چې ځان ته په نېشنل ټیمونو کې ځای ونیسي. په ورته وخت کې بیا د دې ولایت د پوهنې رئیس ډاډ ورکوي چې دا ډول سیالۍ به په ولسوالیو کې هم پر لاره واچوي. ان شاء الله لازم دا به ټول ولایت ته غځېږي او هدف د دې نه موږ خپل تعلیمي نصاب مضامین برحال کول دي، د هغې چې کوم د اهتمام دی او د هغې عملي کول دي. ان شاء الله لازم ولسوالۍ ته به غځوو، بیا به د ولسوالۍ ترمنځ او دارنګې ښار او د ولسوالۍ ترمنځ دغه جوړېږي، مسابقه جوړېږي. دا به ان شاء الله موږ دې ته وده ورکوو. د بیلابیلو ښوونځیو د زده کوونکو ترڅنګ د جلال آباد ښار ګڼ اوسیدونکي هم د دې لوبو لیدو ته راغلي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د ورزش ډګر ته د مسؤلینو پام ډیر شوی او په بیلابیلو برخو کې ورزشکاران په سیالیو بوخت دي.